کوم درنو محصلینو امید لرم ټول به خیر وخت ساعت مو ښه تېرېږي او بله خبره دا ده چې هر مانځه کې هر ځای کې د دې وبا نه د ختمېدو دعا به کوو انشاءالله تعالی چې الله تعالی دا وبا نه منځه یوسي او دا دنیا چې کوم څنګه مخکې روانه وه هماغه رقم ته بیا روانه شي. بله اوس راځم د خپلې موضوع طرف ته. ما یو 200 چپټر یې تاسو ته اپلوډ کړی دی چې په یو کې زموږ سره انټروډکشن و او دویم زموږ سره چپټر 1 و. نو په هغې کې ما څه ټاپکس وو هغه ما په ډسکشن بورډ باندې اچولي وو او نو فکر کوم چې ټولو محصلینو پکې برخه اخیستې او که چا پکې برخه نه یې اخیستې نو یو پیره بیا زه تاسو ته یو یادونه کوم چې په دې کې به زموږ سره دا طریقه کار وي چې دغه ډسکشن بورډ نه به چې کوم دی نو موږ ستاسو دغه کوو د اټینډنس لګوو. نو که څوک په دې کې برخه اخلي د هغې خپلې نمرې دي هغه به اخلي او که څوک پکې برخه نه اخلي نو هغه به دې نمرو نه محرومه پاتې شي. اوس راځو په دې چپټر باندې بحث کوو. دا چپټر زموږ سره چې کوم دی نو سیټ تیوري ده او سیټ تیوري نو زه به لاړ شم د کورس کنټینټس ته لږ او هغه چې کوم دی نو زه به دلته تاسو سره کورس کنټینټس راواړم. زمونږ ویک وایز چې د کورس کوم ډسټریبیوشن دی هغه دا دی تاسو ټول ته دا دی په سکرین باندې ښکارېږي. په دې کې تاسو وګورئ زمونږ سره چې کوم دی دا ویک 1 کې زمونږ سره انټروډکشن ټو سیټس دی او سیټ ټایپس دی او سیټ نوټیشن فارم دی سیټ بلډر فارم دی سیټ پراپرټیز دی دغه رنګې سیټ اپریشنز دی دغه رنګې کمپلیمنټس دی دغه رنګې کمپیوټر ریپرزنټیشن دی. نو دا فکر کوم د کمپیوټر ریپرزنټیشن ته زما فکر نه و او دا چې کوم دی نو ما په دې سلایډ کې نه دی اچولی خو بس اوس مې دا ویډیو شروع کړې ده نو دا به انشاءالله تعالی موږ داسې انلاین زده کړو. دا ډېر زیات یو اسان دی. نو د دې سره به زموږ چې کوم دی نو د 2 ویکس دا کورس کور شي او باقي په دې بل ویک کې به زه تاسو ته یو څو اسایمنټس ږدم هغه به تاسو کور اپ کوئ یو څو دغه دي هغې به تاسو کورینګ کوئ. ضرور نه چې تاسو یې 100% ټیک کوئ خو بس مطلب دا دی چې ستاسو خواري پکې مهمه ده چې تاسو پکې خپله خواري وکړئ. نو تېره ما تاسو ته یو 2 کلاس اخیستي دي په هغې کې هم چې چا څه پوښتنې نو پلیز ډونټ هیزیټیټ ټو آسک اني کوېسچن. په دې کې هیڅ شرم مه کوئ چې تاسو یو کوېسچن وکړئ ځکه تاسو ناست یې زده کړې دپاره او بل د آنلاین سیسټم او فزیکل سیسټم کې لږ ډفرنس هم وي ځکه لکه زموږ دا سبجیکټ هم داسې دی چې دا ټول لږ مطلب د بورډ سره ریلیټډ دی او دې کې ډېرې زیاتې خبرې داسې چې سړي سره بورډ وي نو په هغې باندې خبره ډېره ښکلې ایکسپلین کېږي ځکه سړی پکې لایو اګزامپلز ورکړي دغه رنګې محصلین هم پکې انټرسټ شو کړي. دلته اوس ما ته هم چې کوم دی نو ټول هغه بیک اینډ ښکاري چې تیاره راته ښکاري نه را سره ستاسو هغه فیلینګ راته ښکاري چې زه احساس کوم چې آیا کم محصل پوه شو کم محصل پوه نه شو یا د ده په زړه باندې څه پوښتنه پاتې ده یا داسې څه خبرې لګوم نه په هغه ایکسپریشن نه ټیچر چې کوم فیډبیک اخلي یا ټیچر چې کوم کلاس اخلي هغه زیاتره هغه ایکسپریشن نه هغه سټډي کوي او محصلینو او کوېسچنز دغه کوي. نو پوهېږم چې په دې درس کې آنلاین درسونو کې تاسو مشکل لرئ موږ هم مشکل لرو خو بس د الله تعالی نه به دا دعا کوو چې دا وبا څنګه راغلی ده همدغه رنګې چې سبا ته راپاسو الله تعالی د منځه وړي او الله تعالی دا ټول مریضان صحتیاب کړي او الله تعالی دې بس موږ باندې خپل خاص رحم وکړي. نو ګورو چې څه زموږ په دې چپټر کې یا زموږ په دې درسونو کې څه تاسو ته مشکلات راځي نو موږ به خپل کوشش کوو 100% چې هغه دغه کړو که ادروایز بیا هم نه کېږي تاسو خپل کوېسچنز داسې نوټ کوئ چې کله زموږ فزیکل کلاسز شروع شي نو په دې باندې به ځان ته موږ یو 2-3 کلاسز واخلو او بل د آنلاین کلاسز د دې دا سپیډ هم لږ سیوایي څه رقم ته چې لکه مطلب زموږ سره د فزیکل کلاسز دي نو د هغې هغه سپیډ هغه رقم ته سیوا نه وي څه رقم ته چې زموږ سره چې کوم دی نو د آنلاین کلاسز سپیډ هم لږ سیوایي. بل په دې کې د هغه ټیچر هغه اټینډنس ټایم او هغه یو شی بل چې هغه شي نه پکې بچت وي نو موږ به کوشش کوو چې زیات تر زیات ووایو که فرض که ان کیس بیا پکې څه مشکل راتلو نو موږ په دې باندې یو کویک ریویو هم وکړو که فرض که ان کیس خو فکر نه کوم چې ریویو ته ضرورت هم راشي که فرض که ان کیس راغلی نو موږ بیا داسې کولی شو چې دلته موږ 4-5 کلاس اخیستي هغه موږ په یو کلاس کې ریویو کړو ځکه هغه بیا په ټیچر باندې ډیپینډ کوي په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي خو د هغې دپاره ضرور خبره دا ده چې تاسو دا درسونه که انټرسټ واخلئ زه تاسو ووایم. نو اوس راځو د خپل درس شروع کوو. نننی چپټر زموږ د سیټ تیوري په نوم باندې دی او په دې کې ما تاسو ته ریپیټیشن لیکلی دی. د ریپیټیشن د مقصد زما دا دی چې دا زموږ سره ریوایز کلاس دی
ریوایز کلاس مطلب څه دی؟ د ریوایز کلاس مطلب زموږ سره دا دی چې دا سبجیکټ مونږه دا چپټر مونږه ویلی دی آلریډي. په څه کې ویلی دی؟ دا چپټر مونږه چې کوم دی نو په دغه کې ویلی دی، ها په میتھمیټکس کې، کلکولس کې دا مونږه ویلی دی. نو زه به فقط د دې هغه کویک ریویو کوم. په دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ما کوم تاسو ته په کلکولس کې ښودلي هغه به پکې نه وي، ځکه چې مطلب دا دی دا خو ریپیټیشن دی. او دا مونږ صرف او صرف فقط دا ټول سیټ تیوري چې مونږ وایو دا مونږ صرف او صرف فقط یو خبرې دپاره وایو، د سیټ بلډر نوټیشن دپاره. دا باقي خبرې به ما هغه ریویژن دپاره اچولې چې تاسو پوه شئ چې دا هغه ډیفینیشن هغه دغه که تاسو نه هېر وي، ځکه هغه کلکولس تاسو په اول سیمسټر کې ویلی. اوس آی تھنک سو زه فکر کوم چې ستاسو یا پنځم یا شپږم سیمسټر دی، او دغه رنګې د 16 والا چې کوم دی نو آی تھنک سو دویم درېیم سیمسټر دی، هغوی ته خو مشکل نه وي، خو تاسو لږ وخت ډېر شوی د دې دپاره ما دا ریویژن پکې اچولی دی. ښه نو راځو اول د دې چپټر مونږه سټارټ اخلو. ډیفینیشن مطلب دا دی دا سیټ به مونږه تعریفو څنګه؟ دا سیټ به مونږه داسې تعریفو چې well defined collection of homogeneous objects enclosed in braces is called set. مطلب دا دی چې زمونږ سره objects وي. objects څه ته وایي؟ شیانو ته وایي. شیان څه ته وایي؟ هر یو شي ته وایي، هغه شي ته وایي چې properties ولري او functionalities ولري، هغه ته object وایي. لکه څنګه چې تاسو object oriented programming وایي. نو well defined collection of homogeneous، well defined معنی خو تاسو پوهیږئ چې خو په ترتیب معنی collection مجموعه د homogeneous همجنسه شیانو ته ویل کېږي. همجنسه شیان څه ته ویل کېږي؟ همجنسه شیان هغه شیانو ته ویل کېږي چې هغه یو شان properties ولري، یو شان functionalities ولري. لکه let's suppose for example په دې دغه کې تاسو دا یو example ګورئ. کوم یو example ګورئ؟ دا یو example دی زموږ سره، دا یو example دی زموږ سره. دې example ته تاسو ګورئ. په دې کې زموږ سره یو څو objects دي، لکه په دې کې څو objects دي، یو پکې پینټ دی، یو پکې بوټس دي، او یو پکې چې کوم دی نو جرابې دي. تاسو ګورئ دا زموږ سره یو سیټ دی. ولې دا سره یو سیټ دی؟ دا زموږ سره همجنسه شیان دي. څنګه همجنسه شیان دي؟ ګوره په دې کې یو پراپرټي کامن ده. کومه پراپرټي پکې کامن ده؟ دا ویرینګ ثینګز دي، دا ور مونږ اچو. خو که دغه رنګ تاسو ګورئ دا بل اگزامپل راواخلئ. سره کوم ته چې زموږ سره دا یو اگزامپل دی، دا سوري دا نموف کی دا یو اگزامپل یادوم. دا هیډ چې کوم دی نو ګوره دا فینګرز دي، دا زموږ سره یو سیټ دی. څنګه را سره سیټ دی؟ دا زموږ سره داسې یو سیټ دی که تاسو په دې کې یو خبرې ته فکر وکړئ. کومې خبرې ته فکر وکړئ؟ دا ټول زموږ سره سیم پراپرټیز او سیم کوالټیز لري. څنګه سیم پراپرټیز او سیم کوالټیز لري؟ دا غوڼ زموږ سره فینګرز دي، دا غوڼ زموږ سره فینګرز دي. نو دې ته همجنسه شیانو ته موږ همجنسه شیانو مجموعې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سیټ وایو. څه ورته وایو؟ سیټ ورته وایو. ها دغه رنګې که موږ بل یو باسو کو په د باندې نو خدای ډیفینیشن ته راځو. well defined collection of homogeneous object. ګورئ let's suppose for example که تاسو څوک وایي چې د انسانانو سیټ، نو ګوره په دې کې به ټول انسانان په دې سیټ کې. په دې کې چېرته غوا نشي کېدی، په دې کې بیزه نشي کېدی، په دې کې هوسۍ نشي کېدی، په دې کې چې کوم دی نو پسه نشي کېدی. ریزن د انسانانو خپل پراپرټیز دي. لکه ګوره څنګه پراپرټیز دي؟ ګوره انسان خبرې کوي، دوه خپې دي، دوه لاس دي، صحیح ده، واړه واړه غوږونه، پوزه، لکۍ نشته. دغه رنګې که تاسو د غواګانو سیټ والئ نو غواګانو ګوره څلور خپې، د هغوی لاسونه نه وي، د هغوی غوږونه غټ وي، هغوی پی کوي. دغه رنګې غاښونه بدلي، دغه فیس سټرکچر یې بدلي. نو په دې وجه باندې هغه شیان که لیټ سپوز زه وایم د کورسو سیټ، نو کورسو سیټ کې به ټولې کورسۍ، میز پکې نشي کېدی. چوکۍ د چوکو سیټ، نو چوکو سیټ کې به ټولې چوکۍ، میز پکې نشي کېدی. دغه رنګ که ووایم چې د میزونو سیټ، نو بیا به پکې ټول میزونه، چوکۍ پکې بیا نشي کېدی. نو ګوره د همجنسه شیانو مجموعې ته څه وایي؟ سیټ وایي. او هغه چې زموږ سره په برېسز کې انکلوز وي. برېسز خو تاسو پېژنئ، درمیاني قوسونه یادوم. فار ایگزامپل A 1 2 3 4 5 په دې کې زما سره دا غوڼ څه دي؟ دا غوڼ زما سره په دې کې نمبرز دي. خو که چېرې زه دلته ووایم څه ووایم؟ دلته زه ووایم دا A، دا راسره اوس یو سیټ دی. نو ګوره دا سیټ لري. ولې؟ په
په دې کې ټول همجنس شیان نه دي. څنګه همجنس شیان نه دي؟ په دې کې 1 2 3 4 5 دا به نمبر دی، دا A به کې الفابet دی، نو دا زموږ سره اوس سیټ نه دی. او که چېرې دا A دی زه وران کړم او دلته 6 واچوم نو بیا هم راسره ګوره سیټ دی. ولې؟ دا ټول همجنس شیان دي. دا هر دې کې دا هر یو element دا یو پراپرټي لري. څه پراپرټي لري؟ چې دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره نمبرز دي. دا څنګه کته چې سیټ B ته راشي، په دې کې زموږ سره A B C D ګوره سیم پراپرټیز لري، ټول الفابet دي. کله چې په دې کې 1 2 راځو نو دا و سیټ دی، that is not set. دا و زموږ سره سیټ نه دی. ریزن په دې کې زموږ سره homogeneous ګوره کلیکشن دی، well defined دی، کلیکشن دی، objects هم پکې دي. وګوره په برېس سیستم کې دی، او homogeneous نه دی. نو مطلب دا دی چې دا homogeneous خبره په دې کې زموږ سره څه ده؟ مهمه ده. دا و زموږ سره سیټ دی. دا غواړم دا ایگزامپل خو تاسو نو وخت ایکسپلین کو چې تاسو ګورئ دا زموږ سره ریل ورلد ایگزامپل دی د سیټ. د کې دا بوتان دي را سره پکې، دا غواړم جورابي دي را سره پکې، دا غواړم پینټ را سره پکې. نو ګوره فور ایگزامپل the item you wear, these would include shoes, socks, hat, shirt, pant and so on. په دې باندې هغه شیان ګوره collection of wearing things، هغه شیان چې ته کوم اچي. دا غواړم another example finger مطلب دا چې زما سره د لاسونو دی لګو ګوتې دي، لاس یې ګوتې دي. لکه لکه سپوز پرې کې زما سره انډیکس ګوته ده، انډیکس ګوته کومه یو ده؟ دا یو ګوته ده. دا په سکرین باندې به کرسر تاسو ته ښکاري، دا انډیکس ګوته ده. دا غواړم میډل ده، دا غواړم رینګ فنګر دی، دا غواړم پینکی ده، دا غواړم دا تھم دی. نو ګوره په دې سیټ کې به زموږ سره دا خبره لکه مطلب خو دغه چې په دې کې به زموږ سره هغه شیان وي چې کوم زما سره چې کوم دغه دي کوم سیم پراپرټیز ولري. ها اوس راځو نیکسټ سلاید ته. دا رنګ سیټ ټایپس. سیټ ټایپس مطلب دا دی چې سیټ زموږ سره په څو ډول لري. نو سیټ زموږ سره بیسیکلی په دوه ډول لري. یو ته موږ وایو فاینایټ سیټ. فاینایټ سیټ کوم یو سیټ ته ویل کیږي؟ فاینایټ سیټ زموږ سره هغه یو سیټ ته ویل کیږي چې په هغه کې د ارکانو شمیر زموږ سره معلوم وي. څنګه را سره معلوم وي؟ دا سره معلوم وي که تاسو لیټ سپوز یو دغه راواخلم فور ایگزامپل دلته دا یو دغه راغلم، دا ایگزامپل تاسو ته ایکسپلین کوم. لږ دې سیټ ته تاسو وګورئ. دې سیټ کې تاسو وګورئ په دې کې زما سره څو ایلیمنټس دي؟ 1 2 3 4 5 6. نو ګوره دا ارکان زما سره شمارل کېږي را سره. څنګه را سره شمارل کېږي؟ چې په دې کې د ارکانو شمیر موږ ته معلوم دی، نو ځکه دلته موږ څه وایو؟ فاینایټ سیټ وایو. ډیفینیشن یې موږ څنګه کړی دی؟ فاینایټ سیټ از ا سیټ in which elements are possible to count. یا مطلب دا دی فاینایټ سیټ زموږ سره هغه سیټ دی چې په هغه کې زما سره د ارکانو شمیر امکان لري چې دا موږ وشمیرو. بالکل هغه ممکن وي چې موږ دلته څو د ارکانو شمیرو. هغه یو سیټ ته موږ څه وایو؟ هغه یو سیټ ته موږ چې کوم دی؟ فاینایټ سیټ وایو. ها دا ډیفینیشن موږ په یو بل طریقه باندې کولای شو. ماته سلایډ کې نه چولې ریزن دا دی چې بیا سلایډز هیوي کیږي، نو هغه رنګ بیا د سلایډ په باندې سلایډ چې څومره لایټي نو هغه نه خبره ده. نو موږ دا څه وایو چې فاینایټ سیټ از ا سیټ ان which upper bound is known. upper bound څه ته وایي؟ upper تاسو به ارے ویلي، ارے که چا ویلي نو ارے کې تاسو پیژنئ چې upper bound څه ته وایي. upper bound دې ته وایي هغه اخري رکن ته وایي. نو تاسو کو ګورئ په دې A سیټ کې زما سره اخري رکن کوم یو دی؟ 6. نو ګوره په دې کې اخري رکن زما سره معلوم دی، نو ځکه موږ دې یو سیټ ته څه وایو؟ فاینایټ سیټ وایو. دا باندې زموږ سره یو دا نور ایگزامپلز هم دي. لکه لیټ سپوز فور ایگزامپل دا B سیټ دی، دا زموږ سره یو فاینایټ سیټ دی. څنګه فاینایټ سیټ دی؟ په دې کې زما سره د ارکانو شمیر معلوم دی، څو دي؟ 5 دي. او بل خبره دا ده چې په دې کې زما سره اپر باوند هم معلوم دی. څه دی؟ اپر باوند هم ماته معلوم دی. دلته سوري ما یو مسټیک شوی دی، هغه چې کوم دی نو څه مسټیک شوی؟ مسټیک دا شوی دی چې که تاسو دې ته فکر وکړئ دلته ما یو کامه معنی ایره شوې ده، نو هغه پکې به زه واچوم. دا یو کامه پکې واچوم نو بیا به تاسو سره دغه شي کلیر شي. ها د سلایډز کې چې څه مسټیک راځي هغه به انشاءالله تعالی لرې کوو. او داسې ده چې ډېر فکر ورته موږ وکړو، بس بیا هم انسان دی یو څه ځای کې پاتې شي. ښه دا ورته وګورئ، دا زه په دې سیټ باندې لګیا وم، آباس کوم.
ها دا یو سیټ دی. نو دا زما سره ګوره د واو الفاظو سیټ دی، په دې کې زما سره 15 ارکان دي A E I O U. د دې سیټ ارکان زما سره د شمیر ورډ دي او دا موږ شمارلی شو. نو ځکه دا زما سره څه دی یو فاینایټ سیټ دی را سره. څه دی را سره یو فاینایټ سیټ دی را سره. ښه اوس راځو دې بل یو سیټ ته C نمبر سیټ ته. کوم یو سیټ ته دی C نمبر سیټ ته راځو دی ورته. دا زما سره ګوره د جفت تعدادو سیټ دی د 0 نه واخله تر 10 پورې. نو په دې کې زما سره اپر باوند معلوم دی. اپر باوند مطلب کوم یو یادوم دا 10 یادوم 10 دې ته ویل کېږي اپر باوند. په سیټ کې اخیرنی الیمنت اپر باوند ویل کېږي، څنګه چې په ارې کې زموږ سره اخیرنی الیمنت څه ویل کېږي اپر باوند ویل کېږي. یو بي و طریقې پروګرامینګ کې اپر باوند اخیرنی حد او د اولنی څه وایي دا لوور باوند وایي، سٹارټینګ پوینټ وته وایي، لومړنی حد وته وایي او دته اخیرنی حد وایي. ها نو په دې کې زما سره د ارکانو شمیر معلوم دی او دته موږ فاینایټ سیټ ویلی شو. خو اوس راځو موږ د انفاینایټ سیټ ته. نو اوس ګورئ دا انفاینایټ سیټ څه ته ویل کېږي. انفاینایټ سیټ انفاینایټ لا تناهي، فاینایټ معلوم. نو انفاینایټ سیټ لا تناهي سیټ دی زموږ سره. لا تناهي سیټ is a set in which elements are not possible to count. دا انفاینایټ سیټ زموږ سره هغه سیټ دی چې په دې کې زموږ سره موږ نشو کولی چې دا elements چې کوم دی نو موږ شمیر کړو. ګوره is a set in which elements are not possible to count. دا زموږ سره هغه یو سیټ دی چې په هغه کې زموږ سره کوم ارکان شامل دي موږ نشو کولی چې هغه وشمارو. لکه څنګه وشمارو ځکه هغه د شمارلو وړ نه دي. لکه let's suppose for example تاسو ما په دې باندې پوهیږئ د نن تر اوسه پورې چا اخرنی نمبر پیدا کړی دی. اخرنی نمبر موږ وایو چې let's suppose یو 1 دی، 1 پسې 2 دی، 2 پسې 3 دی، 100 دی، 100 پسې 101 دی، 1000 دی، 1000 پسې 1001 دی، داسې پسې دا اخرنی نمبر چاته معلوم دی نه دی معلوم. نو ځکه دا انفاینایټ سیټ هم نه دی معلوم. دا ډیفینیشن موږ په یو بل طریقه باندې وکولی شو، ډېر په اسانه طریقه باندې. څنګه په اسانه طریقه باندې؟ داسې په اسانه طریقه باندې چې موږ وایو چې په دې کې زما سره اپ انفاینایټ سیټ زما سره هغه سیټ دی چې په کوم کې زما سره اپر باوند نه معلوم. اپر باوند کوم یو دی؟ صحیح ده؟ اپر باوند کوم یو دی؟ اپر باوند د دې سیټ اخیرنی رکن دی. نو تاسو وګورئ تاسو زموږ سره که تاسو دا رابشو دې سیټ ته د n سوري دا نه لیک الګ به دا स्क्रीन पॉइंटर स्क्रीन मार्कर लग सिस्टम भी दिखाई मोबाइल मा सर दा माउस हम खराब दे दगा हमरा सर ने इंस्टॉल ड्राइवर हमरा सर ने इंस्टॉल पर सिस्टम में खराब है हम पर चला सिस्टम में ग्रावा उसको मैं इस रिकॉर्डिंग पे कोमा ना बोले देखो शुरू पहले दे कंट्रोल Z ظالم خدا شکر. ها بهرحال دا پرې دی تاسو ضرور دا به ختم کړم. ټچ پیډ ته صحیح کړم. ها دا لاړې اوس راځو دی وته دا یو سیټ مونږه لږ ایکسپلین کو. ها د دې n مطلب زمونږ نیچرل نمبر دی چې کم نیچرل نمبر کم نمبر ته ویل کېږي؟ طبیعي عدد ته ویل کېږي. طبیعي عدد کوم یو عدد دي؟
په دې کې زموږ سره 1 نو اخله تر n پورې n پورې مطلب لای تناهي پورې نو که تاسو وګورئ دلته زما سره ارکان دي 1 2 3 4 په دې 4 پسې تاسو دا 3 ډاټس وینئ دې 3 ډاټس په مطلب باندې پوهیږئ دې 3 ډاټس مطلب زموږ سره دا دی چې لای تناهي مطلب دا سیټ بسوم په دې ترتیب باندې د پښانت روان دی خو یو بل مهمه خبره کله چې تاسو سیټ اخلئ نو د سیټ نوم به تاسو سره کیپیټل وي لکه لیټ سپوز تاسو وګورئ د زما سره سیټونه دي A B C N E F نو دا ټول زما سره د دې د نومونو سره کیپیټل دي او بل خبره په سیټ کې به زمون سره سو ارکان وي ګوره دانشل نمبر زما سره دی ما 1 2 3 4 لیکل ته نشم کولای چې دا د جوړې کوم چې 1 او بیا 3 ډاټس په سیټ کې خامخا تاسو 3 ارکان اخلي سو ارکان 3 ارکان یا کم از کم که خامخا وي تاسو 3 ارکان اخلي چې تاسو ته معلومات وشي چې د دې نه بعد د ما سره بل کم یو رقم راځي لکه سپوز 1 دی 1 پسې 2 دی 2 پسې بیا 3 دی نو 3 نه بعد بیا 3 ډاټس ولګي نو ټول خلکو ته معلومات کیږي چې 1 دی 2 دی 3 پسې بیا 4 دی 4 پسې بیا 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی او که چېرې ته 1 لګي او 3 ډاټس ولګي نو بیا وردا سیټ نه دی ها صحیح ده په سیټ کې به خامخا کم از کم تاسو 3 ارکان لري لکه څنګه زه تاسو ته اگزامپل درکوم چې لیټ سپوز دا زما سره یو نه طبيعت او سیټ نو وردا نه دی کریکټ سپوز تاسو څوک د شو وایي یاره دا زما سره اوس یو سیټ دی نو دا موږ ور سیټ نه دی ځکه په دې کې زما سره کم از کم 4 ارکان راځي 3 ارکان به سره پکې راځي 4 ارکان 3 ارکان به کم از کم زما سره یو سیټ دی یا 2 سیټ دی خو د نیچرل نمبر طبيعت او سیټ دی نامعلومه حدا پورې یا نامعلومه حدا پورې ها تاسو وګورئ دا زما سره لای تناهي سیټ دی لای تناهي مطلب دا چې اخرنی رکن د زماته سره معلوم نه دی نو ځکه د لای تناهي سیټ وي خدا غرنګ کته تاسو وګورئ زموږ سره دا بل سیټ دی کوم یو سیټ دی دا یو سیټ دی دا ای نمبر نو دی ای نمبر ته موږ لګراشو او په دې کې موږ لګوس باسو کو ای مطلب د جفت تعداد سیټ دی ای مطلب زموږ سره سره د جفت تعداد سیټ دی جفت تعداد سیټ لکه مطلب هغه اعداد چې په 2 باندې ته ډیوایډ کړئ او تاسو ته ریمایندر 0 راشي نو دې ته جفت تعداد وایي صحیح ده ها جفت تعداد هغه اعداد ته ویل کېږي چې کله ته یو نمبر راواخلې په 2 باندې ډیوایډ کړئ او دا غو ریمایندر چې کوم دی تاسو سره 0 راشي نو هغه زما سره جفت تعداد دی او چې کله 0 راشي نو څه راځي چې په 2 باندې ډیوایډ کړئ خو ریمایندر بیا 0 راځي یا د 2 نه به کوم نه راځي کنه 1 جوان را لږه دا جوړ صدر نه دا بیا څه دا بیا طاقت دی نو تو ګورې دا ما سره لای تناهي سیټ دی لای تناهي مطلب چې دا ما سره څه دی بس روان دی دا اخیرنی حد مونږ ته معلوم نه دی او دا الیمنټس ګوره د شمار ورم نه دي مونږ شمارل هم نشو ګوره 0 2 4 6 کومه ته پته نه لګي چې دا کم ځای پورې تللی آیا دا د 0 پورې تللی دی 0 پورې تللی دی 0 پورې تللی دی ها دا څنګه دا بل یو سیټ دی مونږ سره دیتا منګه د پرایم نمبر پی لیکل دی دا ایون جفت تعداد ها ای مطلب ایون سیټ ها د پی مطلب زمون سره سره پرایم نمبر لومړی عدد زمون سره کم عدد دي هغه عدد دي چې یوازې په یو تقسیمېږي او په خپل ځان تقسیمېږي څنګه یوازې په یو تقسیمېږي او په خپل ځان باندې تقسیمېږي که تاسو وګورئ دا 3 عدد چې کوم دی دا په بل څه باندې تقسیمېږي نه خاطر غره تاسو ګورئ دا 1 دا په بل څه باندې تقسیمېږي دا یوازې په 1 باندې تقسیمېږي او یوازې په خپل ځان باندې تقسیمېږي دا غره 2 نو دې ټول ته تاسو ګورئ دا یوازې په 1 باندې تقسیمېږي او په خپل ځان ته بل ځای باندې تقسیمېږي دا غره 3 دا غره 5 دا غره 7 وګورئ 9 میسنګ دی 9 ولې میسنګ دی ځکه چې 9 په 1 تقسیمېږي او په خپل ځان تقسیمېږي او بل دا په 3 تقسیمېږي ځکه دا د ما سره په دې سیټ کې شامل نه دي نو په دې سیټ کې به د ما سره هغه عادت شامل وي چې کوم صرف او صرف په خپل ځان تقسیمېږي او په 1 تقسیمېږي نو دا د ما سره وګورئ دا 3 ډاټس لګېدلي اخر کې دې مطلب دا دی چې دا د ما سره لای تناهي سیټ دی ها وزو نیکسټ سلاید ته نو نیکسټ سلاید د موږ سره چې کوم دی نو هغه سره هغه د موږ سره چې کوم دی نو دا دی سیټ ریپرزنټیشن میثډز ها اوس موږ راځو د سیټ ریپرزنټیشن میثډز ته چې په دې سیټ ریپرزنټیشن میثډ کې موږ څه وایو په دې سیټ ریپرزنټیشن میثډ کې موږ د ټولو مهمه خبره چې کوم دی هغه کوو هغه موږ سره دا ده
چې د خبره د تاسو ګورئ چې سیټ ریپرزنټیشن څه ته وایي ښودنې ته وایي او میتھډ طریقه کار ته وایي نو مطلب دا دی چې موږ یو سیټ کولی شو چې په څو طریقو باندې ریپرزنټ کړو یا موږ کولی شو د دې مطلب دا دی چې موږ یو سیټ په څو طریقو باندې ښودلی شو نو ګورئ دلته ما لیکلي چې there are three methods to represent any set there are three methods to represent any set مطلب دا دی چې دلته زموږ سره درې میتھډز دي څو میتھډز دي درې میتھډز دي زموږ سره چې موږ یو سیټ څه وکړو ریپرزنټ کړو په څه باندې ریپرزنټ کړو دا ورته وګورئ ها دا ډیفینیشن کوو اوس ها there are three methods ودلته زموږ سره درې طریقې دي to represent any set تاسو کولی شئ چې هر یو سیټ تاسو په څو طریقو ریپرزنټ کړئ په دریو طریقو باندې ریپرزنټ کړئ هغه درې طریقې کومې دي یو ته ویل کېږي ډسکرپټیو میتھډ څه ورته ویل کېږي ډسکرپټیو میتھډ ګوره دا زموږ سره ډسکرپټیو میتھډ دی اوس راځو دا خبره موږ ایکسپلین کوو ها نو تاسو کدی ته وګورئ د ډسکرپټیو میتھډ ته دا لیکل دي دا سره ډسکرپټیو میتھډ مطلب دا دی ډسکرپټیو وضاحتي تشریحي انداز سره تشریحي ډول باندې یو سیټ ریپرزنټ کولو ته موږ څه وایو هغه ته چې کوم دی نو موږ ډسکرپټیو میتھډ وایو چې کله یو سیټ ته په تشریحي ډول باندې تشریحي انداز باندې ریپرزنټ کې نو هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ ډسکرپټیو میتھډ وایو خطوین میتھډ چې کوم زموږ سره دی هغه زموږ سره ټیبولر میتھډ دی ټیبولر میتھډ زموږ سره کوم یو میتھډ دی ټیبولر میتھډ د عام کنونشنل طریقه نه ده چې موږ به سیټ ریپرزنټ کوو دې ته ټیبولر میتھډ وایي ته څه وایي ټیبولر میتھډ وایي ته ولې ټیبولر میتھډ وایي ریزن څه دی ګوره ټیبولر وته د ټیبل نه دی او تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره ګوره دا یو پکې رو ده او داسې دا یو پکې زموږ سره رو ده داسې 1 2 3 4 رو څه ته وایي عمودي او دا رنګ دا سره پکې کالمز دي 1 2 3 4 5 6 ځکه ته موږ ټیبولر میتھډ وایو دا زموږ سره ټیبل نه وته بل زموږ سره چې کوم دی نو سیټ بلډر نوټیشن دی نو سیټ بلډر نوټیشن زمونږ د دې ټول چپټر چې کوم مقصد دی او کوم دا غزړه خبره ده نو هغه عمدقه ده سیټ بلډر فارم او که تاسو یاد وي تاسو به دې خبرې ته فکر هم کړی چې کله ما تاسو ته کلکولس ښودلی دی نو تاسو ته پکې ما دا دوه طریقې ښودلي دي او تاسو ته ما ویلي چې یو بل چې سبجیکټ را روان دی په هغه کې به موږ دا سیټ بلډر نوټیشن وایو نو دا ډېر ریزن دی چې تر اوسه پورې تاسو په دې باندې نه پوهېدئ چې how to handle set builder notation تاسو ته په مقصد باندې تاسو نه پوهېدئ نو ځکه چې کوم دی دا موږ دغه ته دې چپټر ته راوړو نو ګورئ set builder form or set builder notation دې ته یا set builder form وایي یا ورته set builder notation وایي څه ورته وایي یا ورته set builder form وایي یا ورته set builder notation وایي نو په دې درې طریقو باندې موږ کولی شو چې هر یو سیټ ریپرزنټ کړو زه به چې کوم دی نو اوس موږ به ډېر زیات فوکس په دې سیټ بلډر فارم باندې او بله خبره دا ده چې په دې کې یو کلاس وي تاسو ته یو څو اګزامپلز کوم او دلته به په دې یو سیټ به والم ټول به په دې درېو طریقو باندې ریپرزنټ کوم نو تاسو به پوه شئ چې یاره دا څنګه زموږ سره دا کېږي ایکسپلین کېږي ښه او بله خبره په کې ټول مهمه دا ده چې دلته سیټ بلډر نوټیشن موږ په دې وجه باندې دلته راوړی دی ځکه چې پروګرامینګ موږ سره پروګرامینګ کې پرابلم دی نو هغه پروګرامینګ زیات تر دلته وته چې تاسو دې په هدف باندې پوه شئ او بل موږ سره چې څومره پروګرامینګ دی دا ټول د سیټس نه وته سیټ بلډر نوټیشن نه بیسیکلی وته هغه به تاسو ته وښیم تاسو ته هغه طرف کې اشاره یو هند درکم باقي به تاسو ته یو څو اسایمنټس درکم چې تاسو یې زده کړئ او تاسو پرې کار وکړئ او ما سره شیر کړئ ښه اوس دا درې د سیټ د ریپرزنټیشن په زموږ سره درې طریقې دي هغه ما تاسو ته وویل اوس راځو اول دا ډسکرپټیو میتھډ وایو In descriptive method, we represent the set in wording form. We represent the set in wording form. मतलब دا دی چې په set builder form کې کله موږ یو set represent کوو. Sorry, په descriptive form کې کله موږ یو set represent کوو. نو دا به موږ د wording په form کې represent کوو. wording څه ته وایي؟ د الفاظو په مدد سره به یو set represent کوي. لکه سره کوم د الفاظو په مدد سره. For example, A is the set of first four natural number. وای A را سره یو set دی
او هغه کې د ما سره لومړني څلور طبي عادات دي وای ا را سره یو سیټ دی او هغه کې د ما سره لومړني څلور طبي عادات دي دا د ما سره کوم ریپرزنټیشن شو دا د ما سره ډیسکریپټیو ریپرزنټیشن شو دا د ما سره کوم ریپرزنټیشن شو دا د ما سره ډیسکریپټیو ریپرزنټیشن شو اوس که تاسو د بل طرف ته راشئ د بل چپټر د بل دغه ته موږ لاړ شو سلاید ته نو دلته ورته وګورئ tabular method in tabular form we represent set such as په tabular form کې به دا set موږ څنګه represent کوو دا به موږ څنګه represent کوو a is equal to 1 2 3 4 ګوره تاسو ویلي البته ګوره تاسو ګورئ لږ واپس previous بلاو شو دلته وګورئ ما ویلیو a is the set of first four natural number a د ما سره یو set دی او بلکې د ما سره لومړني څلور طبي عادات دي نو که تاسو دلته اوس راشئ او دلته دا خبره تاسو لږ دغه کوي میجر کوي نو ورته وګورئ دلته دا د ما سره څه دی دلته دا د ما سره چې کوم دی نو a is equal to 1 2 3 4 ورته دواړه یو سیټ دی چې a is the set of first four natural number او a is equal to 1 2 3 4 دا دواړه یو سیټ دی خو د دې د ریپرزنټیشن هغه طریقې کار دی یو بل نه څه دی مختلف دی خبره رنګي درېمه طریقه چې زموږ سره کومه ده هغه زموږ سره سیټ بایندر فارم دی نو سیټ بایندر فارم کې تاسو دا وګورئ سیټ بایندر فارم یا دا موږ سیټ بایندر فارم وایو یا د سیټ بایندر نوټیشن وایو وات ایور یو سي دوه یو خبره ده in this method we use some conditional operator which we'll discuss in this chapter later مطلب په دې د درېمه طریقه د سیټ ریپرزنټیشن چې کومه زموږ سره دا درېمه طریقه ده چې کوم زموږ سره څه ګوره اولنۍ طریقه سیټ بایندر اولنۍ طریقه ډیسکریپټیو میثډ چې په وضاحتي انداز وضاحتي ډول باندې یو سیټ تشریح شي د الفاظو په مدد سره یو سیټ تشریح شي دویم ټیبلر میثډ چې د ټیبل په فارم کې ریپرزنټ شي چې روی پکې او کالم دی پکې راځي او هاریزونټل پکې روی دا هاریزونټل رو او ورټیکل سری ورټیکل داسي دا کالمز دي ها ورګه دا بخیر لک سکرین مارکر په دې کې یوز کوم دا پنسل به یوز کوم ګوره دا هاریزونټل صحیح ده او دا ورټیکل دی ګوره نو ګوره تاسو کدي خبره ته فکر وکړئ نو دا هاریزونټ ګوره رو او کالم څه دي روز او کالم په ټیبل کې پس کې په ټیبل کې صحیح ده کنه نو دا رنګ دې په دې دا سره موږ دته چې کوم دی نو ټیبلر فارم وایو ښا خپل د موږ سره چې کوم دی نو سیټ بایندر فارم in this method we use some conditional operator which we'll discuss په دې میثډ کې موږ چې کوم دی نو یو څو conditional operators استعمالو هغه موږ په چپټر کې لیډر هم ډیسکس کوو اوس به هم ډیسکس کوو خاطر لاندې سیټ ته تاسو وګورئ کوم یو سیټ ته دی یو سیټ تاسو وګورئ دا چې کوم زموږ سره دی دا یو سیټ ها دی یو سیټ ته دا یو سیټ دی زموږ سره دا سیټ یادو دې سیټ تاسو وګورئ دا صحیح ده دا ټول به زه ریډ کم بیا به خپل دغه باره کې بحث کوو ها اوس ګورئ موږ څو دا یو سیټ دی زموږ سره کوم یو سیټ دی دا یو سیټ دی زموږ سره چې کوم موږ ریپرزنټ کړی دی ها کوم یو سیټ دی A is the set of first four natural numbers دا او a is equal to 1 2 3 4 دا او دا ورته وایي x such that x is greater than or equal to 1 where and x is less than or equal to 4 where x belongs to natural number مطلب دا دی چې په دې کې یو څو خبرې دي ها څو خبرې څه دي دا x دا کلر بدل دغه کم بلیک کم چې تاسو دا لږ واضح شي ها دا وته وګورئ یو دا x دی او بل دا x دی او بل دا x دی ها تاسو وګورئ دا ټول x ما چې کوم دی بلیک کړی دی نو مطلب څه دی دا x به ویریبل دی دا x به څه دی ویریبل دی ها څنګه ویریبل دی یا دا څه مطلب دی دې مطلب دا دی چې دا x یو ویریبل دی ها په ویریبل کې به صحیح ویلیوز وي ویلیوز ته هر یو ویلیو ورکوا ته څه ورکوا هر یو ویلیو ورکوا
خو داغه دپاره شرط دا دی چې دا کنډیشن دا سیټسفای کی دا کنډیشن دا څه کی سیټسفای کی څنګه سره کوم دا سیټسفای کی چې ویني لکه لیټس سپوز فور ایگزامپل په دې x کې ته واچو 1 صحیح ده په دې x کې موږ واچو 1 لیټس سپوز 1 نه به واچو نو په دا هاند رائټینګ په دې باندې صحیح نه کیږي ډېر په مشکله به کیږي او بس پوه شئ چې دا 1 دی ها x such that the x मतलब वेरिएबल सره سره 1 دا او د such that مطلب دا دی چې دا زما سره بسنده رقم تر روانه ده چې په دې برېسس کې دننه د x ویریبلز ټول ویریبلز سي د x1 وي نو ګوره د x ویریبل زما سره ونی ها د دې x ویریبل زما سره ونی او دا 1 دی تاسو کنسیډر کړئ دا 1 دی او د دې x ویریبل زما سره سي ونی ها اوس راځي دا کنډیشن په ګورو نو ګوره د x ویلیو سره 1 ده دغه د x ویلیو سره ګوره دغه دا څه وي او دا x به ګریټر وي د سنه د 1 نه او یا به ایکوال وي د 1 سره دا خبره ټیک ده یس x 1 خو د 1 نه ګریټر نه دی خو د 1 ایکوال دی دا خبره ټیک ده خو ضرور دا ده چې دا دې طرف تم سټي او 1 is less than or equal to 4 و دا 1 با د 4 نه یا less وي او یا به equal نه دی خو less په دې دا خبره خو ټیک ده کنه نو مطلب دا دی ځکه په دې سیټ کې زما سره دا 1 ممبر دی ځکه په دې سیټ کې زما سره دا 1 سره ممبر دی لیټس سپوز موږ راشو واپس دلته ولې چې کم دی نو اوس 2 واچوم سبا واچوم x په دې باندې وسو واچوم 2 به واچوم 2 به څنګه لیکوس अपने टच पैड पे अपने माउस पे वो लिखो द x पे मैंने बसा जो 2 नो दे x पे मैंने हम बे मंग साचो 2 और दे x पे मैंने हम साचो 2 हां सही है नो गोरे द x वैल्यू से 2 दा नो दे सच दैट मतलब से दे सच दैट मतलब दा रे چې په دې ټول ایکسپریشن کې وو د x ویلیو سي 2 وي ها نو دلته راشه و 2 is greater than or equal to 1 نو 2 د 1 نه greater دی yes او equal نه وي په دې باندې چې یو خبره هم ټیکي بیا greater than or equal چې یو خبره هم ټیکي نو بیا هغه ټیک ګڼل کیږي ها و 2 is greater than or equal to 1 yes it is true and again 2 is less than or equal to 4 which 2 با د 4 نه less وي او یا equal نو 2 د 4 نه less تا کنه yes نو دا راځي دا 2 چې کوم دی دا نه کوي نه دی ایرا دې ته belongs وي سو ته belongs تعلق دا اینه کوي نه دی ولا خدا دا کرسر به تاسو تخکاریږي دا نو مطلب دا دی چې دا وجه 2 belong کوي د نیچرل نمبر سره دا 2 تعلق ساتي ربط ساتي د چا سره نیچرل نمبر سره yes دا نیچرل نمبر الیمنٹ دی کنه ها نو ګورئ ځکه دا 2 ما سره دلته ممبر دی اوس راځو 3 طرف ته دا 3 بلی کو څنګه اوس ګورو ها دا سکرین مارکر بدل تر واخلم دلته ګوري کوم 3 ډیرو بخینو گزاره وکوي ګور x ویلیو سره 3 دا such that اوس په ایکسپریشن کې ټول د x ویلیو سره 3 دا نو ګور چې کوم دی کې x نه هلته څه واچو 3 واچو اگر کوم چې کوم دی د x په ځای باندې څه واچو 3 واچو صحیح شو خلاوام چودا اوس ګورا 3 is greater than or equal to 1 نو 3 په 1 نه greater دی یا equal دی نو equal خو نه په greater په دې نه ټیک دی دا په دې سره شرط خبره ده چې دا خبره هم ټول و 3 is less than or equal to 4 yes دا خبره هم ټیک ده and 3 belongs to natural number yes دا خبره هم ټیک ده ځکه دا 3 زما سره دلته ممبر دی صحیح ده اوس راځو 4 طرف ته نو ګوره دلته اوس راشو 4 बस तاسو پوه شئ دا 4 دی ها اوس 4 سچ دی مطلب په دې ایکسپریشن کې ټول اوس زما سره د x ویلیو سره 4 ده څلور ده مطلب نو به درخواست وایو ها if 4 is less greater than or equal to 1 yes 4 for the 1 greater than
equal نه دی خو بس greater دی خبره ټیک ده او 4 is less than 4 4 د 4 نه less نه دی دا خبره غلطه ده خو 4 is equal to 4 4 د 4 equal دی دا خبره ټیک ده او 4 belongs to natural number ځکه 4 د ما سره دلته ممبر دی خو اوس راځو بل خبره کوو د x په باندې موږ 5 بچو چې آیا اوس دا خبره ټیک ده کنه ده او آیا دا خبره د ما سره په دې سیټ کې د ما سره 5 نشته نو په دې سیټ بلډر نوټیشن دا کو پای کې دا معنی کنه معنی نو چې مې منل او به تاسو ښکار شي چې وینه منل نو به تاسو ښکار شي دلته 5 وری کو دې تاریان دا مسله بدلی کوم څنګه بس دا 5 شو ها او such that x د دې ډبل ډاټ کالم د دې فل کالم مطلب دا دی such that صحیح ده او دې نخي مطلب دا دی د دې طرف نه د x is greater than کوم طرف چې دا دوه خلی نو دا greater دی صحیح ده تاسو کوی چې یو طرف ته یو خلی بل طرف ته دوه خلی نو خامخا هغه زور ور وي دا دلته دا خبره ده چې کوم طرف ته دا دوه خلی نو هغه طرف به greater وي کوم طرف ته چې دا یو طرف دا هغه به لسی لکه سره کوم ته چې زه سویما چې x is greater than کدي طرف ویم 1 is less than or equal to صحیح ده ها 5 نو دلته به مونږ کوم 5 but sorry for bad handwriting او دلته به 5 ولیکم خاوس ګوره دې ته تاسو فکر وکړئ اوس دا سلاید کې انکلود کیږي ما ډایرکټ سلاید کې انکلود کول نه چې دا خبره زما سره ټوله پریکټیکل دي او دا داسې موږ نشو کولای چې ډایرکټ انکلود کړو خط ګوره دې په تاسو یو نظر دې ته وګورئ وای x such that the x value بدل د say 5 ګوره دې مطلب څه دی فول کالم such that b greater than or equal د دې سی کالم څه مطلب تاسو پوهیږئ دې مطلب دا دی where مطلب دا دی چې تاسو لوګ ولې بلون کې دا نه بل یو کنډیشن ولګوي مطلب دا یو ایکسترا کنډیشن دی ویر لکه څنګه چې لیټس سپوز اوس یم چې یو لوګ ولې دی 1 والا 100 پورې نمبر پرنٹ کی صحیح ده او بیا هم چې بل لوګ کې اوس دا څه طریقو کا چې دا ماته صرف 8 نمبر وکړي نو دا کنډیشن ایکسټند شو ها دا به باندې پاس کو x belongs د دې مطلب belongs د ای ولټه ای مطلب د belongs تعلق ساتل ربط ساتل ښه اوس ګورئ 5 is greater than or equal to 1 yes بالکل پرفیکټ 5 په 1 برابر نه دی وګوره greater دی وګوره د موږ سره څه دی greater دی نو چې greater دی نو دا کنډیشن خو true دی yes true بیا څه وایي چې 5 is less than or equal کوئی دا 5 نه دی دا به د 4 نه less وي او یا به equal وي نو ګوره دا 5 په 4 نه less نه دی دا 5 په 4 نه greater دی نو دا کنډیشن غلط شو کنه صحیح ده نو دا کنډیشن غلط شو where 5 also belongs to natural number doesn't matter but this expression satisfies this one condition but doesn't satisfy this one condition to ensure that مطلب دا زموږ لپاره خبره ده چې دا دوه کنډیشن با سټیسفای کوي نو انا به دا الیمنٹ دلته راځي لکه سره کوم ته چې دې مخکې دا ټول 1 2 3 لپاره دوه کنډیشن سټیسفای شو نو دلته دا کنډیشن سټیسفای شو خو دا سره کنډیشن خو سټیسفای نه شو چې کله دا زما سره سټیسفای نشي نو تر هغه پورې به دا زما سره په دې سیټ کې نشي انکلود کېږي نو ځکه موږ وایو چې دا 5 زما سره په دې سیټ کې ممبر نه دی نو ها تاسو ګورئ دا 5 دلته زموږ سره ممبر دی په دې سیټ کې نه خو دلته زما سره دا 5 is greater than or equal 5 the 1 نه greater دی ګوره the 1 نه less نه دی 5 the 4 نه less نه دی 5 the 4 نه greater دی نو ځکه زموږ سره چې کوم دی نو دا نشي سټیسفای کېږي ښه ځکه په دې وجه باندې دا 5 زموږ سره چې کوم دی ممبر نه دی ها دې په اوس ګورئ دا 5 دی دا 5 is greater than 1 yes that condition true دی وګوره doesn't satisfy this one condition 5 is less than or equal to 4 no 5 په the 4 نه less نه دی کنه چې دا 4 نه less وي نو بیا به دا دلته انکلود وي خو دا less نه ځکه دا کنډیشن نه مني دا کنډیشن فالس دی
نو په دې وجه باندې دا 5 زما سره په دې کې ممبر نه کړم 5 نه علاوه 1 2 3 4 نه علاوه هر یو دغه په دې کې چې کله ته 0 په کې چې ها کله ته 0 په کې واچي دا بس خبرې کله ته 6 په کې واچي نو 6 هم نه سټیسفای کې 7 هم نه سټیسفای کې 8 هم نه سټیسفای کې دا دې راځي په کې چې دا څنګه سوي ښا let's suppose 0 دا 0 نو څه دې په ټول ما سره 0 دلته هم دا 0 نو ګوره سوي چې 0 is greater than or equal to 1 نو 0 چرته د 1 نه greater دی یا چرته د 1 equal نه equal دا کنډیشن نه سټیسفای کوي although چې 0 is less than or equal to 4 دا سټیسفای کوي خدای هم سټیسفای کوي that's why we didn't take the element 0 as here او دا قریب دی چې 5 او دا موږ دلته ممبر نشو راځي ها دا صحیح شو دې پورې په دې کې تاسو بل ویډیو بیا په کومه نو مطلب دا د لیکچر لګنن کیږي یو سایز مې ایکسپلین کړو نو سایز ته د ویډیو ایکسپلین کړم ها نیکسټ ویډیو کې دا صحیح ده ها کله دې څه پوښتنه نو بالکل تاسو باندې کولای شئ او باسه دې ها